ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی وی چې کله زه په اسلام کې داخل شم وای زما په کور کې زما مور وه وای دې مور به ما ته ډېر بد رد وی وهل ټکول به یې راسره کول او اذیت او تکلیف به یې راکو وای په هغې به زما پروا نه وه زه به د پیغمبر علیه صلات وسلام خوا راتلم او د نبی علیه السلام مجلس کې به ناست وم د نبی علیه السلام نه مې څه تعلیمات اورېدل د دین پوهه به مې زده کول زمانه تېرېدل ما به د خپلې مور له د اسلام دعوت ورکو لیکن زما مور به پسې د دې چې د اسلام دعوت قبول کی ما ته به بد رد شروع کړه وای په هغې باندې به زه دردمن شوم لیکن پروا به مې نه وه سبا به مې بیا دغه طریقه وه خپل مور له به مې د اسلام دعوت ورکو وای یو ځل پسې د دې چې هغه ما ته بد رد ووایي یا ما ته څه تکلیف راکړي وای هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام په باره کې چې کوم دی ډېره بده خبره وکړه او هغه خبره زما په زړه باندې ولګېده حتی چې زه ډېر زیات غمجن شوم او دومره غمجن شوم چې د غم نه ډک شوم او په جړا باندې د دوانو جیانو سردار صلی الله علیه وسلم ته رالم ځکه اوسه پورې چې څه وې هغه ماته وې ماته قابل قبول لیکن د پیغمبر علیه صلات وسلام په شان کې بده خبره دا ماته قابل قبول نه وه دویم را سره د خپل مور د هلاکت فکر و که دا زما دا مور دا د زمانې د پیغمبر په باره کې چې کوم دی دا بدګویا شي او دا بدزبانی وکي نو د دې په هلاکت کې بیا څه شک نشته وای په جړا باندې پیغمبر علیه السلام ته لاړم او وای نبی علیه السلام ته چې د الله رسوله زما د مور دپاره دعا وکړه چې الله پاک زما مور ته هدایت نصیب کړي وای پیغمبر علیه السلام هم پکې وخت وانغېستو لاس یې اوچت کړه او رب ته دعا کوي اللهم اهدي ام ابي هريره ای الله د ابو هريره مور ته هدایت نصیب کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام صحابي دی هغه ته پوخ یقینو چې د نبی علیه صلات وسلام دعا چرته نه رد کیږي هغه وی نبی علیه السلام چې کله دا دعا ختم کړه وای زه په منډه باندې رالم خپل مور ته مې چې کوم دی خوشخبری ورکوله وای چې کله کور ته راورسېدم د خپل کور دروازه هغه مې بنده بیا مونته زموږ د کور دروازه بنده وه وای ما چې کله دروازه وټکول وای مور راته د دننه اواز وکړو چې یا ابا هريره علی مکانک په دې خپل ځای باندې لږ ودرېږه وای په دغه وخت کې ما د اوبو د شړپارې دا اواز واورېدو زما مور دغلته وی غسل وکړو او زرې جامې واغوستې او لوپټۍ په تیزۍ کې په سر کړه راله دروازې ته او وای چې څنګه دروازې ته راورسېدل وای ما ته وی چې یا ابا هريره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله گواهی کوم د دې چې د الله نه ما سوا څوک د عبادت لایق نشته او پیغمبر علیه السلام د الله پاک بنده او د الله رسول دی زه په منډه د هغه ځای نه هم په جړا رالم وای مخکینی جړه زما د غم وه او دویمه جړه زما د خوشحالۍ او زما د فرحت وه رالم او پیغمبر علیه صلات وسلام له مې خوشخبري ورکړه الله رسوله ابشر خوشخبري حاصله کا الله رب ذوالجلال د ابو هريره مور ته هدایت نصیب کو اسلام ته داخله شوه وای نبی علیه صلات وسلام فحمد الله نبی علیه السلام د الله پاک حمد و ثنا ذکر کړل بهرحال زما عزتمندو د دنیا کې د ټول نه تیزترین سیز چې دی هغه دغه دعا ده چې د پیغمبر علیه صلات وسلام دعا کولو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بیا ایثار شوی نه یم لیکن وای د نبی علیه السلام د دعا اثر هغه زمانه هم ډېر تیز راغلی و چې زما مور ته الله پاک د اسلام دغه رڼا ور نصیب کړي وه